السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زما دا ویډیو په کابل کې چې کوم د سکانو په ګودواره کې بمي چاودنه شوې د هغې دپاره زه تاسو ته یو خبره کوم. سکانو هندوانو د افغانستان رښتونکي بچیانو، افغانستان نور پر دې کډیم باروئ ځئ چې په هر طرف باندې ځئ لاړ شئ، ولاکن پرېږدي وژنیم. پاکستان هم زړه ښه دی د افغانستان نه. وګوره ګودواره خو ورته جوړه کړه سکانو ته کم از کم. دلته ولاکې نه مسلمان څوک پرېږدي، نه ولاکې څوک کافر پرېږدي، نه ولاکې یو مذهب والا خلک دلته نه پرېږدي. افغانان هغه افغانان اوس نه دي پاتې چې داسې سوچ فکر کوي، هغه غیرتي هغه د ګوتو په شمار اوس هغه خلک پاتې دي. اوس وطن پروشان، دین پروشان، پردي پالي، دغه خلک اوس په افغانستان کې پاتې دي. خپل بچیان خپل ځانونه مه وژنئ. اوس د الله لارې پرېښي، د قرآن لارې پرېښي، د پیغمبر لارې پرېښي. نه د الله مني، نه د قرآن مني، نه د پیغمبر مني. د ټرمپ مني او د باجوا مني. د دې اوس خدای ټرمپ دی او باجوا دی، توبه استغفر الله. دې په هغې ایمان راوړی. تاسې ولې په دې نه پوهېږئ؟ دا بعضې ما ته وایي تر مجاهدینو پسې خبرې مه کوه او قاریانو ملیانو پسې خبرې مه کوه. زه ورته یم په خدای دې په سترګو ړوند کړه، زه د حق مجاهد، د حق علماو ته احترام لرم. په هره ویډیو کې د دې څپۍ کوم. دا هغه سیکانو، هغه هندوانو، افغانانو زما دې خبرو ته غوږ کېدی چې په دې افغانستان کې، په دې ښارونو کې 90% کاروبار په دې جلال آباد کې ما لیدلي وو. زمونږ دا مشرانو به په هغې وخت کې دا بینکونه نه وو، چا سره به چې پیسې وي سیک سره به یې ښودی. دا دومره امانت والا خلکو به هغه سیک به امانت نه خیانتو. سودا به صحیح سودا درکوله. تا سره به مور، خور، ښځه دي یا نور فامیل به سره تلو، د واده سودا به دې غستی، نوره سودا په دومره دروند نظر به یې ورته کاته چې مور یې، خور یې، ترور یې. اوس چې تا سره مور، خور، ترور دې در سره لاړه شي په دې بازار کې د ټول دوکانداران نه ښیم، دومره ګیرې به یې نیولې، نومه پورې به ګیرئ او چا به ترې نام ویښتان پېښې صاحب مهربانه، تا سره به مور او خور روانې، دې به ورته لاندې باندې ګوري، ته به ګنې چې ځناور دي چې په سترګو نه دی لیدلې. د هغه سیکانو دومره د وطن او د وطن د عزت سره مینه او محبت لرلو. ما ته وایي دا بعد وایي په غوجل کې یو غوا مې تیل وکړي او ټولې پرې ناولې شي. تاسې ټول ناولې وي 95%. 5% در کې هغه مجاهدین، هغه ښه خلکو چې د وطن دپاره د وطن دفاع یې وکړه او دغه یې وکړه. تاسې خو دغه سیکان، دغه هندوانو ته تا کمې بېزتیانې ور واړولې په 2 نوي کې چې تاسې وحشي ځناور راننوتې د جلال آباد او کابل ته. د هندوانو د سیکانو عزتونه هم لوټ کړه که لوټ هم نه کړه. ځمکې او جایدادونه هم ترې ونیول، دوکانونه که هم نه نیول. همداسې هم د عامو افغانانو عزتونه لوټ کړه که لوټ هم نه کړه. همداسې هم د عامو افغانانو جایدادونه ونیول که ونه نیول. تاسې به وایئ چې موږ روس ته شکست ورکړی او موږ امریکې ته شکست ورکړی. که دومره د نر بچیان هستئ، دومره د نر بچیان په دغه قطر کې طالبان ښیم او په دې کابل کې دغه جهادي لیډران ښیم. راځئ یو ځای شئ که نه. دغه مور چې دنه نیولې پاکستان د اټکه پورې، دا خو زموږ د مور حیثیت لري. دا ناموس چې دنه پنجابیان نیولې، راځئ دغه راوګرځوئ که دومره نران هستئ چې تاسې روس او امریکې ته شکست ورکړی، چې دا زور هم معلوم شي. ستاسې زور د یو پنجابي جرنیل په مخ کې والله کې د یخته عمرئ. په تاسې وانې عام مجاهدین، عام طالبان ټول در باندې غولېږي. تاسې ډرامه جوړه کړې ده. دا څه رقم جهاد دی، دا څه رقم دغه دی چې نه موږ یو سړی نه پرېږدو په افغانستان کې وژنې او تباه کوې. بیا وایي جهاد پسې خبرې مه کوه. جهاد پسې زه ولې خبرې کوم؟ زما حیثیت دومره نه چې زه خبرې وکړم. خو زه خو دغه کوم چې دا څنګه وژل، دا څوک یې وژني، دا څوک دي؟ کاکا مراد چا مړ کړو؟ همدې افغانانو مړ کړو که مړې نه کړو؟ هسې لوبې ټوکې شروع کړي دي. ځئ سیکانو ورونو هندوانو ځئ. افغانستان خلکو کې هغه غیرت نه دی پاتې، هغه پښتو هغه دغه پکې نه دی پاتې چې کومه دغه پکې وه. احمدشاه ابدالي په یو آس باندې ډیلی نیولی و. تاسې ونیسئ دا ټکم که نه که دومره نران هستئ، که د هغې بچیان هستئ. ځئ ورونو، نور خدای وراسي دی چې دې موږ تباه او برباد کړو. زه یم چې کاڼي راوورېږي هم کم دي په افغانستان کې چې داسې وحشیان موږ لرو. خبره ورسره اوس هم نشي کولی. 14 حوالې به دله درکوي. نالت دي ستاسې په دغه وانې، په دې ګیر وانې موږ مه غولوئ. د مولانا بجلیګر صاحب خبره که دا ګیر ایمان ولري، خو ګیره ده ګنې د سپي لکۍ ده. نالت دي په تاسې وانې په دا وحشیتوب باندې یو سړی نه پرېږدي په افغانستان.